د اسرائیل ایران او امریکای په جګړه کې د اوسه پورې د ایران د ټولو خطرناک ترين هتیار شاهد 136 ډرون دی چې دا غي خاص وجه د دې خاص ډیزاین دی چې دا غي په وجه د اکثر لاندې پرواز کولای شي رډار له دوکور کې او تقریبا 2000 کیلومتر لري خپل ټارګټ ته ځان رسولای شي. د ډرون په اسرائیل، دوبۍ، عراق، بحرین او عمان کې د امریکای په مختلف ټارګټس باندې په کامیابی سره حمله کړې دي چې پکې د تیلو ریفاینریز، ډیسالینیشن پلانټس او د امریکای مختلف امبسیانې قابل ذکر دي. او په دې مت کې د ډرونز اوسه پورې تقریبا د $6 بلین نقصان ورکړل دي. د یو ډرون په تیارای باندې د $100,000 نه والا د $15,000 پورې ډالر راځي، خو د دې د تباہي یا راټولو لپاره چې کم میزایل استعماليږي په هغه باندې تقریبا د $100,000 نه والا د $15,000 پورې خرچ راځي. ایران د اوسه پورې د 2000 نه زیات دا ډرونز لانچ کړي دي او د ورځې په حساب سره تقریبا روزانه د 100 نه زیات ډرونز ګورولي چې د غي د وجنه د اسرائیل او ایران سره د دې ډرون خلاف چې کم میزایل دي دا سٹاک کافی حد پورې کم شوی دی.